سلامونه نیکې هیلې ډېرو ګرانو زده کوونکو خدای دې وکړه جوړ روغ اوسئ. نن درته یو سوال چې تاسې بخور مطرح کړی حل کوم. هغه دغه سوال دی چې جذر د ایکس بیا جذر د ایکس بیا جذر د ایکس، یعنی ایکس جذرونه هم د ضرب حالت کې دي، هم یو د بل د لاندې دي، یعنی یو د بل د دریو دغه یو ایکس د دریو جذرو د لاندې دی، د بل ایکس د دوو جذرو د لاندې، او د یو ایکس د یوه جذر. موږ غواړو چې دا د چپ طرف د معادله او ښی طرف د معادلې مساوي شي، یعنی موږ ثابته کړو چې دغه درې جذرونه مساوي کیږي په دوو. اوس د دې لپاره چې دا حل کړو طاقت د قوانینو نه موږ ګټه اخلو. موږ پوهیږو چې که موږ ولیرو جذر د ایکس په حقیقت کې مساوي دی په ایکس په توان د یو پر دوو، په څه چې درجه د جذر دلته څو ده؟ دوه ده. دا یو فرمول دی په حقیقت کې. موږ که دغه رقم ولیرو مثلا دا ام وي ان وي، مثلا جذر د ام وي مساوي کیږي په ام په توان د یو پر دوه، یا ای وي هر شی چې وي. موږ کله چې دا جذر په طاقت ویلو دغه رقم یې لیکلی شو. نو اوس موږ خپل سوال ساده کیو او په همدغه شکل موږ درې ځلې دا مربع نیسو، توان مربع ورکیو په څه چې دو طاقت درجه د جذر د منځه یوسو، او هغه کار چې چپ طرف د معادلې کړو حتما ښي طرف ته هم باید وکړو. یعنی ما د خبرې معنا دا ده چې موږ جذر د ایکس ضرب په جذر د ایکس ضرب په جذر د ایکس موږ دلته په طاقت دو نیسو مساوي ده په دوه په طاقت دو، یعنی ښي طرف ته هم باید همدغه کار وکړو. هغه کار چې تاسو چپ طرف ته د سوال د حل لپاره کوئ باید ښي طرف ته هم انجام شي. اوس دغه مربع د جذر سره خلاصیږي، دوه جذر نور پاتې کیږي. دلته موږ لیرو چې ایکس ضرب جذر د ایکس بیا هم جذر د ایکس مساوي دی په دوو د دوو په توان. ښه، اوس د دې لپاره چې دوهم جذر یې حل شي یا د دوهم جذر موږ د منځه یوړی شو، نو بیا هم په توان د دوو یې نیسو، دا طرف هم په توان د دوو نیسو او دا طرف هم په توان د طاقت دوو نیسو. دا هم چې طاقت دوو ونیوه دا په دو معنا چې دا خو حالت ضربي دی، ایکس هم په طاقت دوو رسي او دغه دوه جذرونه هم په طاقت دوو رسي. زه به یې درته واضح ولیکم چې تاسو ښه زده شي. طاقت دوو ضرب د جذر د ایکس بیا هم جذر د ایکس دا هم په طاقت دوو مساوي دی. دلته دوه په طاقت دوو بیا په طاقت دوو مو یو فرمول لیرو چې ای په طاقت ام که ولیرو په طاقت ان مساوي کیږي په ای په طاقت ام ان ضربي ام ضرب په ان. نو دا دواړه ضربي وو، دوه په دوو کې کیږي څلور، دوه په طاقت څلور. چپ طرف ته څه کیږي؟ چپ طرف ته ایکس مربع ایکس په توان د دوو ایکس په توان د دوو، دلته خو توانم ورکړو دوه شول، دا به په دو خلاص شي په څه چې دا هم جدا په توان د دوو ونیوه، نو دلته داسې ضرب حالت کې ونیسو. دلته به راشي ایکس مربع په خپله ضرب په ایکس د دو جذر خلاص شو ضرب په ایکس شو، او دلته به بل جذر د دریم جذر هم راشي مساوي په دوه په توان د څلور. ښه، اوس موږ لوستي دي که موږ ولیرو بل فرمول ای دلته په څه چې دا هم ایکس دی دا هم ایکس دی، که موږ ولیرو ای په طاقت ام ضرب په ای په طاقت ان، یعنی دواړه قاعدې دو تا قاعده وي، قاعده یو شی وي او طاقتونه مختلف وي، د قاعدې نه یو نیول کی او طاقتونه جمع کی ام جمع ان کی. نو دا دواړه چې د دو طاقت یو دی، کله چې موږ ایکس یو ونیسو ایکس یو نیسو دوه جمع یو کی درې ضرب جذر د ایکس
مساوي په 2 طاقت څلور. اوس غواړو چې سوالم نور هم ساده شي، حل شي، نو بیا به د دریم جذر دپاره دریم ځل دا مربع کړو، ښی طرف هم مربع کړو. دا هم چې مربع کړو په معنا د دو چې هم دا مربع کړي هم دا مربع کړي د جذر د لاندې دا په څه چې ضربي حالت دی، یعنی x په توان د دریو هم مربع کړي او جذر د x هم مربع کړي مساوي دی په 2 په توان دی. دا د وخته مې فرمول در زده کړ، دا دواړه ضربي، 2 په ضرب په څلورو کې 8. ښه، اوس دم نظر په مغو د پورته فرمول ای په توان د ام ضرب په n موږ دا ضربي وو x په توان د څو کې 3 ضرب په 2 کې 6 او دا مربع د دو سره د منځه ځي، دا پاتې کې x مساوي کې 2 په توان د 8. ښه، اوس دلته بیا x یو نیسو، قاعده یو د دو توان یو دی، 6 جمع یو څو کې 9 مساوي کې 2 په توان د 8. نور یم ساده کیو د دو دپاره چې موږ x په خپله تنها پیدا کړو، یعنی لاسته راوړو. دلته 9 دي، دواړه طرفه ضرب یو پر 9 کیو، x په توان د 9 ضرب یو پر 9 مساوي ده په 2 په توان د 8 ضرب یو پر 9. 9 د 9 سره اختصار کی پاتې کی x مساوي په یو د 8 سره چې ضرب شي 8 کی 2 په توان د 8 پر 9. ښه، دا x چې موږ تاسو پیدا کړ، دا x مساوي په 8 2 په توان د 8 پر 9. دا د مو آخري جواب نه دی. موږ غواړو چې پیدا کړو چې دا جذر د x بیا جذر د x چې یو د بل د لاندې د درې جذرو د لاندې دی، بالاخره x مساوي دی په څو؟ مساوي دی په 2. د دو دپاره موږ د x په ځای باید قیمتونه په خپل ځای کېږدو. با ما خپل اول مرحله سوال کې د x په ځای 2 په توان د 8 پر 9 بیا بل جذر 2 په توان د 8 پر 9 بیا بل جذر 2 په توان د 8 پر 9. دا مساوي کی په 2 کنه. دا اصل سوال اوس دلته پیل کی چې باید حل کړو. اوس بیرته دا د جذرونه وباسو په طاقت یې لیکو. بیرته د جذرونه وباسو. 3 جذر دي، نو 3 قوسه به ونیسو. 2 په توان د 8 پر 9 ضرب 2 په توان د 8 پر 9 دا آخری 2 په توان د 8 پر 9 3 جذر دي په توان د 1 پر 2 په توان د 1 پر 2 او په توان د 1 پر 2 مساوي ده. دا مساوي کی په ښه، دا به بیرته ولیکو. دلته به د دغه طرفه عملیه شروع کړو. دلته 8 پر 9 کې د ضرب 1 پر 2، نو یو دا به اختصار کړو د ضرب حالت کې د 1 2 2 4 2 د 8. دا پاتې کې 2 په توان د 8 پر 9 ضرب د 2 په توان د 8 پر 9 8 پر 9 ضرب د دغه 2 داخل کړو د نه 2 په توان د 4 پر 9 پاتې شول. په څه چې د اختصار شو 4 پر 9 دا یو توان د منځه ولاړ خلاص شو. 1 پر 2 بیا هم 1 پر 2.
ښه مخته څو 2 په توان د 8 پر 9 ضرب دلته بیا قاعده یو شی دی 2 یو 2 نیسو توانونه مخرجونه یو دی 9 یو نیسو 9 او صورتونه د وخت تاسو ولوستل چې قاعده یو شی وي صورتونه جمعي توانونه جمع کی نو دا چې جمع کړو 8 د جمع 4 څو کی 12 په توان د 1 پر 2 بیا هم 1 پر 2 ښه اوس ګورو چې دا د ضرب حالت کې دی دا اختصار کی 1 2 2 شپږ 2 دی څو کی 12 دا تو دوام توانم د منځه ولاړه دلته پاتې شو 2 په توان د 8 پر 9 ضرب 2 په توان د شپږ پر 9 په توان د څو 1 پر 2 آخری طاقتی پاتې شو ښه اوس بیا دلته قاعده یو دی نیسو 2 په توان د مخرج یو دی 9 صورتونه جمع کیږي نظر په مغه فرمول چې ما درته وی چې په توان د m ضرب a په توان د n مساوي کیږي m جمع n دا صورتونه جمع کیږي په څه چې مخرجونه یو شی دی 9 دی 8 جمع شپږ څو کی 8 جمع شپږ 14 کی ټول په توان د څو په توان د 1 پر 2 ښه اوس به نورم درته ساده کړم دا په 2 توانو دي توانونه ضربي 2 په توان د 14 پر 9 ضرب 1 پر 2 اوس تاسو ګورئ چې دا راسن اختصار کی 1 2 2 دی 14 دلته چون ضرب دی د دوی لپاره چې ضرب دی دا 2 د 2 سره د منځه څی یو په یو پاتې کې یعنی 2 په توان د 1 خپل 2 ثبوت هم کړه چې 2 مساوي په 2 مساوي په 2 یعنی کین طرف او خای طرف د معادله مساوي شو موږ ثابت کړه چې جذر د x بیا جذر د x بیا جذر د x مساوي شو په څو په 2 مننه ایله کړم چې خمسته شوی وي او خپل همصنفانو ملګرو سره شریک کړئ تکرار یې کړئ مشابه سوالونه د ځان سره حل کړئ خدای مال ښه کوه